غونډې باقاعده پیل به د قرآن پاک څو آیاتونو سره کوو. زه محمد یوسف ورور ته خواست کوم چې راشي تلاوت وکړي. محمد یوسف ورور. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليك من ربكم صدق الله العلي العظيم. جزاك الله. شګوفته کړه لکه لمر تنده یې چاته، شګوفته کړه لکه لمر تنده یې چاته چې په تله دې سیاپوش تمام جهان شي. د دوی د کورنۍ په نمایندګي د علي باران زوی فضل الرحمن ناصر ته خواست کوم چې راشي له موږ سره د قربانو په قطار کې کښېږدي. ویې فلکه جفاکاره کار دې نسته بې ازاره، ګل لا نه وي خندېدلی ته یې پرې کړې له شاخساره. زموږ نننۍ غونډې ته له پېښور او کابل څخه د پښتو نړیوالې مرکې پیغامونه راغلي دي. زه د پښتو ادبي غورځنګ مشر ښاغلي نعیم آزاد ته خواست کوم چې هغه پیغامونه تاسو ته واوري. نعیم آزاد. د ستر څښتن په نامه تر ټولو له مخه د دې درنې او پرتمینې غونډې چې د ارواښاد علي باران ناصر صاحب په یاد کې جوړه شوې ده، د هغې له مشر د دریځ له برخوالو او د تالار له برخوالو څخه په اجازه د شهید علي باران ناصر تعزیتي غونډې ته د پښتو نړیوالې مرکې د کابل څانګې پیغام. د پښتو نړیوالې مرکې د پټې څانګې فعال رکن او سیاسي مبارز ښاغلی علي باران ناصر چې څه موده وړاندې له موږ څخه بېل شو او د ستر څښتن په دربار کې د حاضرۍ لپاره خپل روح هغه ته وسپاره او د شهادت جام یې نوش کړ. شهادت یې موږ سخت ودردولو. ښاغلی علي باران ناصر چې په جنوبي پښتونخوا کې یو خواخوږی، سپین ږیری، د پښتو او پښتنو پت ساتونکی او یو عزتمند پښتون تل یې د پښتون قوم د سوکالۍ او سرلوړۍ لپاره خپله سیاسي مبارزه پر مخ وړله. په یوه دردناکه پیښه کې په شهادت ورسېد او زموږ خواخوږی او پښتون ځوان ډاکټر محمد صادق ژړک په پیښه کې برسېرن ټپي شو چې دغې دردناکې پیښې د پښتو نړیوالې مرکې د کابل څانګې ټول ملګري ډېر ودردول. موږ د دې ترڅنګ چې د ارواښاد شهید علي باران روح ته د ستر څښتن په دربار کې د دعا لاسونه لپه کوو او ښاغلي محمد صادق ژړک ته د روغې سټې هیله لرو. د ده د لارې ملګرو او ټولو دوستانو ته د علي باران ناصر د شهادت په پار د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. له تاسو ټولو ښاغلو څخه مننه کوو چې د خپل خواخوږي ملګري یاد راژوندی کوئ. د پښتو نړیوالې مرکې د کابل څانګه ستاسو سره په ټولو مراسمو کې ځان شریک بولي او یو ځل بیا شهید علي باران ناصر ته له خدایه جنتونه غواړي او کورنۍ او ملګرو ته یې د ده د لارې د پاللو هیله کوي. په خورا درناوي پښتو نړیواله مرکه د کابل څانګه. یو بل پیغام دی د پښتو نړیوالې مرکې لخوا د علي باران ناصر په یاد کې د غمرازۍ غونډې ته د خیبر پښتونخوا د نړیوالې مرکې پیغام. مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان وي، مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان وي، تل تر تله په ښه نوم پای ښاغلي. د پښتو نړیوالې مرکې ګران مشره استاد
ډاکټر محمد صادق ژړک صاحب، ناستو کسانو، د قلم خاوندانو، سپین روبو مشرانو، سیاسي مخوریزو ټولو ته د علي باران ناصر د غمرازۍ په دې غونډه کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې خبره کې هیڅ شک نشته او مبالغه نه ده چې ارواښاد علي باران ناصر یو سپېڅلی انسان و. د هغه سیاسي، ادبي او قامي شعور ډېر روښانه و، ځکه خو هغه په خپل قام او خپله خاوره باندې مین څوک و. د هغه ټولې هڅې د دې دپاره وې چې پښتون قام د سیاسي، ادبي، معاشي او تعلیمي لحاظ سره د نړۍ د نورو قومونو سره سیال شي او د دې مقصد دپاره هغه خپل ژوند وقف کړی و. دا د دې خبرې دلالت دی چې علي باران د خپلې ژبې، قام، ولس محسن و. ښاغلي علي باران د یارانو یار و او دغه مینه یې نه یوازې تر خپلې علاقې پورې محدوده کړې وه، بلکې د هغه مینه په لرو بر افغان وطن خوره وه. او د هغې ښکاره ثبوت دا دی چې هغه د خیبر پښتونخوا د شاعرانو، ادیبانو او دوستانو سره بېسارې مینه لرله. د خیبر پښتونخوا د نړیوالې مرکې مشر ډاکټر نور البصر امن، ستر سکرټر ډاکټر ظفر الله بخشالی، ډاکټر ګل منیر ادینزی، حیات روحانی، فیصل پاران او د تنظیم نور ملګري د علي باران په غم غمجن دي او ټول ملګري په دې غم کې ځان شریک بولي. الله تعالی دې علي باران ته جنتونه نصیب کړي او کور والاو ته او ټولې کورنۍ ته، دوستانو ته یې له خدای پاکه څخه صبر جمیل غواړو. په پښتونخوا او کابل پیغامونه یې واورول. ډېره مننه. اوس له موږ سره یو بل سیاسي مشر د پښتنو لوستونکو، زده کوونکو د سرلارۍ ښاغلي بسم الله خان کاکړ ته خواست کوم چې له موږ سره د کوربنو په کتار کې کښېني. بسم الله خان کاکړ. ډېره مننه. نامرد فخر په نسب کا، خوشحال بابا وایي نامرد فخر په نسب کا، مرد نه پلار نه مور لري نه پلار. اوس زه زموږ د سیمې یو تکړه شاعر او لیکوال بازخان علمیه راغواړم چې تاسو ته خپل لنډ لیکلی لیک وړاندې کړي.